بسم الله الرحمن الرحیم راځو کنټرول پینل او په کنټرول پینل کې کوم ځای په نوم خبره کړو ها نه یو سیستم هم ویلې صحیح ده ها اوس راځو اټو پلی ته دا هم نه ویلې ډیفالت پروګرام سیستم هم ویلې ټاسک بار هم ویلې ټربل شوټینګ ویلې یوزر مور سره ها trouble shooting is used to fix the common problems which occur in the computers trouble shooting موږ د عمومي مشکلات په کمپیوټر کې چې راشي هغه څه کوي د هغې د حل لپاره راته لارې ښایي او د دې لارې کولی شو چې د هارډویر بیس کوم مشکلات چې راشي هغه څه کولی شو حل کولی شو مثال په طور ته چې زما د کمپیوټر باندې فلمونه خلک ګور داسې ډروم دي بیخي دلته نه ښکاري که نه نو ځکه راشم ایډمنسټریټیو ټولز ته او په دې کې لاشم کمپیوټر مینجمنت ته دا اخلاصي وخت نه دا راغی او په دې کې رالم ډیوایس منیجر ته نو ګوره بدون په وګړه لار راغلم کنه نو تاسو را ایزی کولای شئ چې دې ځکه ګوره تاسو سره څه دی سیډ روم دی دا دی او دلته نه زویم چې یاره ایز داسې نه زما نو زه ګور دا ډیوایس منیجر ما سي دلته نه خلاص نو ډیر ایزی طریقې سره ګوره تیار ما سره غلطه کماوند یا اپلیټس شامل دي او دې کې رالم ګور دا سیډ روم ما څه کو ډیسیبل میکو دا خو مې ته ویلو کنه ډیسیبل شو نو اوس ګورې تاسو سره سیډ روم به دلته کې څه نه بخکاری ګوره سیډ روم شته نشته یو کس راغی بیرته دا وایي چې یاره ما ته پته ده چې دا ډیسیبل کړی دی هغې څه کو انیبل یې کو انیبل سره دا اپډیټ شي بیرته واپس راغی زه هم چې یاره د دې انسټالیشن د منځه ویسه بیخي ختم یې کا صحیح ده که نه رایټ کلیک مې کو او ان انسټال مې کو بیخي چې د وینډوز په دوران کې د سیډ روم کوم انسټال شوی د هغې انسټالیشن مکمل مې د منځه یوړو اوس ته لاړ شو ګوره دلته کې تا سره سیډ روم شته نشته اوس که ته وایې چې یاره دا به چېرته ډیسیبل کړی او دلته راشي نو ګوره دا اصل کې ډیسیبل هم نه دی چې که لوډ کړه دلته ډیسیبل شته نشته نو ته اوس ګور دا موږ سره یو مسله راغله دا مسله د کوم ځای نه وساله وه ټربل شوټینګ نه داسې کیبورډ داسې ماوس داسې پوینټر دغه حرکت چې کوي تاسو سره دا ټول زموږ سره څه کېږي ان انسټال کېږي صحیح ده که نه هلته ډیوایس دی که تاسو راشئ ګوره ډیوایس منیجر ته انټرنیټ دا کنیکشن دا ګورځم چې کیبل دی دی کار نه کوي یو اس بي دی کار نه کوي نو بعضې بیا دلته نه کېږي دا به ته کوم ځای نه حلې د ټربل شوټینګ د لارې به دا حلې صحیح ده د کوم ځای نه به حلو ده ټربل شوټینګ نه زه به د کمپیوټر چارج کېږدم نو اوس دغه مسله چې واقع شوې ده دا تاسو وګورئ سیډ روم دلته نشته نو زه راځم ټربل شوټینګ ته او په ټربل شوټینګ ورته وایم دا مسله په دلته څلور خبر کې موږ نه کوي او چې ستا مشکل څه کې دی پروګرامونو کې دی نه هارډویر او ساوند کې دی نیټورک کې دی او سیستم سکیورټي کې دی څه کې دی هارډویر کې دی سیډ روم څه دی زموږ سره په کمپیوټر کې څه دی هارډویر دی آیا پلینګ آډیو سندرې پې نه پلی کېږي ریکارډ نه کوي هارډویر ډیوایس دی نیټورک دی پرنټر دی وینډوز میډیا پلیئر دی هارډویر ډیوایس دی صحیح ده که نه په دې مې کلیک کو سره او بیا به څه کو دا نیکسټ به یې کو ډیټیکټینګ پرابلم وایي دا مشکل اوس موږ څه کوو رانیسو چې دا مشکل څه شی راغلی هارډویر ریم کې دی پروسیسر کې دی دا ټول دا سیستم څه کې مطالعه کوي دی سکین کوي ګوري چې څه کې مشکل راغلی ریسالوینګ پرابلم مشکل را پیدا کړي او د هغې د مشکل دپاره اوس څه کوي حل جوړوي ریسالو کوي که نه ریسالو یو سالو د یو ریسالو نو ګوره هارډویر چینجز may be not have been detected troubleshooter made some changes to your system بس صحیح دی چې چینجز یې راوستي صحیح دی وایي ټربل شوټینګ شوټر چې کوم دی ستاسو په سیستم کې څه تغییرات راوسته نو اوس وګوره هغه ډیوایس به زموږ سره څه کړی کاري انسټال کړی سره نو دغه شانتې مشکلات چې موږ سره راشي هغه موږ د کوم ځای نه حلولی شو د ټربل شوټینګ نه حلولی شو پوه شوی پې که نه لاس موږ سره دی یوزر اکاونټس څه دی یوزر اکاونټس ته راشئ او د یوزر اکاونټ د لارې تاسو کولی شئ کمپیوټر کې څه کریټ کړئ یو اکاونټس کریټ کړئ
یاد لرئ په کمپیوټر کې چې موږ سره څونه اکاونټس دي دا عموما په دوه برخو ویشل کیږي. څو برخو؟ دوه برخو باندې چې یو زموږ سره بلټن اکاونټس دي او بل څه دي نن بلټن اکاونټس دي. صحیح ده کنه؟ یا بلټن یوزرز او نن بلټن یوزر. بلټن یوزرز هغه یوزرز یا هغه اکاونټس دي کوم چې د وینډوز په انسټالیشن کې راځي. څه کې راځي؟ وینډوز انسټالول سره تا ته ډایرک راشي. لکه زمونږ سره څه دی؟ ایڈمنسټریټر. یعنی ته چې کله وینډوز کې هغه وخت کې یو یوزر خپل کریټ کیږي که زله دی خوخه یو که خوخه دی نه که ته غواړې کنه غواړې خو هغه به کریشن کیږي او هغه به څه ایڈمنسټریټر چې هغه ایڈمنسټریټر په کمپیوټر کې چې کوم یو دی هغه به فل اتھارټي لري. څه لري؟ فل اتھارټي به لري، پوره کنټرول لري هر څه دغه د واک لاندې سره. او نوٹ به موږ کولای شو چې ګیس یوزر سټنډر یوزر او ګیسټ دغه سره کریټ کو سره پوه شئ دغه د کنټرول لاندې سره. نو اوس زما سره وګورئ چې وینډوز په انسټالیشن په دوران کې یو یوزر جوړ دی چې هغه یوزر نوم څه دی؟ روخانس دی. لوکل اکاونټس دی، ایڈمنسټریټر دی او پاسورډ پروټیکټډ دی. د دې خصوصیت څه دي؟ ایڈمنسټریټر دی. ته خبرې نه ایڈمنسټریټر زموږ سره څه دی؟ ایڈمنسټریټر زموږ سره په دې سیستم کې پورا واک لري، ښه پورا واک او اختیار لري، هر څه کولای شي. که وخت تغییري پوه شئ، که چا باندې یو پالیسی لګی، چا دوی چې ته د کمپیوټر ته مداخله، چا دوی ته داخل شي، چا دوی د ویډیو سندري پلی کوي، بل ته دوی ته مپلی کوي. په دې سیستم باندې پورا مینجمنت لري. اوس وګورئ هلته کې دغه رئیس ناست دی د دې ټول بلډینګ، هغه راشي ما ته وایي چې زه تخته استاد زه هم ولې وایي ته صحیح درس نه ورکې، غلط درس خلکو ته ښیې. نو زه به ځم که نه تا ته ویره کول راغلی ته بس سبا دې دلته ونی نه بس سبا نه راځي به که نه ولې چې پول اتھارټیز لري. یو استاد هم هغه کولی شي لري، یو شاګرد هم درې کولی شي هغه ډایرکټ ما ته وایي دا چوکۍ راوړل دا آفیس ته، نو دا به وړي که نه به وړي؟ صحیح دی که نه؟ خو بیا ګورئ د هغې په نسبت باندې زمونږ د دلته هغه ریسپشن د پیسو چې کوم دی دویم واک د هغې د سره تا ته ویل دي داخله نه دی کړي، هغه ټول پروسس کولی شي ټول بلډینګ کې اپلای کوي. خو که زما واک تاسو وګورئ دا صرف محدود دی، د دې دروازې نه داخل دی. دې دروازې نه داخل دلته هر څه کولی شم. تا ته وایم پاڅه لکه پاڅېږه چوکۍ ویسه ګوټ ته لاړ شه، ګوره هغې ته مال خبرې مه کوه هغه غلی شو. صحیح ده که دلته ګوره زه هغه دغه لرم که نه لرم، ریسپانسیبلیټي لرم که نه، ستاسو په نسبت دلته ما سره بیا واک زیات دی. صحیح ده که نه؟ تاسو ټول یو شان حقوق لرئ دغلته داخل د دې کلاس کې، هېڅوک په یو په بل باندې بهتر نه دی، ټول سره مساوي هستئ دلته کې. خو بیا ستاسو په نسبت باندې ماته د ادارې نه څه راکړی شوی؟ یو مقام او یو واک راته راکړی شوی دی. سره زه دا کمپیوټر وایم چې دا موضوع وکاږئ سه هغلته ولګوئ هغه دلته راوړئ. سره دغه شان تاسو د خپل روزمره ژوند کې وګورئ چې څنګه تاسو یو منیجمنت مطالعه کوئ د روزمره ژوند د یو ادارې، همدغه طریقې سره د کمپیوټر منیجمنت هم داسې دی چې دا یو مثال دوه مثال تاسو ته ما درکړه. په همدې طریقې سره زمونږ سره دغه یوزر اکاونټ چې دلته راځي تاسو ته وګورئ یوزر اکاونټ. نو په دغه کې زمونږ سره یوزر عموما په دوه برخو ویشل کېږي چې یو ایډمنسټریټر دی او بل څه دی؟ سټنډر یوزر دی، معیاري یوزر دی، تر یو معیاره پورې واک او دغه لري سره. او ایڈمنسټریټر څه دی؟ فل اتھارټیز لري. نو ایڈمنسټریټر دلته زموږ څوک شو؟ مثال د ادارې مثال کې رئیس صاحب شو، ظریفي صاحب شو چې هغه پوره واک لري په دې وټو. او هغې د خوا نه چې موږ ته کوم رایټ اساین شوي نو دا موږ ټیچر شو، او تاسو بیا سټوډنټس هستئ دلته کې یوزر هستئ، د دې سیستم استعمالونکي هستئ. نو تاسو د پوره تحقیق لاندې هستئ دلته. تاسو هغه کمپیوټر کې وګورئ تاسو سره به دلته زیاتره تاسو به یوزر نشئ جوړولی ول چې دا رایټ تاسو ته نه دی ورکړی شوي. تاسو وخت هم د دې کمپیوټر ټیم هم نشئ بدلولی، دا رایټ تاسو نه دی درکړی شوي. تاسو سی ډي راوړئ دې کې واچوئ انسټالیشن کوئ نه به انسټالېږي ول چې دا رایټ تاسو سره نشته دی. دا خو زه دا کولی شم دا ټول کارونه. صحیح ده که پوه نه شوئ؟ په دې پوه شوئ؟ نو راځو یوزر اکاونټس ته او دغه ایډمنسټریټرز چې کوم یو دی فل اتھارټیز راځي. زه راځم چینج یوزر اکاونټ نیم د ده نوم بدلو. نو سمپل دلته نوم ولیکه، زه ورته وایم چې یاره نوم دې صرف روخان هغه هم په غټو باندې. نو چینج نیم نو ګوره صرف نوم بدل شو روخان. چینج اکاونټ ټایپ
خیر زه د دې ته اوس نه راځم منیج انذر اکاونټ یو بل اکاونټ جوړوم په هغې باندې به تاسو ته خبرې وکړم ایډ نیو پی سی اکاونټس سیټینګ ته لاړ شه دې سیټینګ نه کولی شي یو اکاونټ جوړ کړي او په دې کې راشه ایډ یوزر ته څه ته راشه لکه ایډ یوزر ته او یوزر دلته دې کریټ کا ما ورته ویل څه احمد حامد سم حامد په باندې پاسورډ ورته ورکې 0% زم یس پاسورډ یې څه دی 1 2 3 4 کنفرم د پاسورډ ری انټر پاسورډ ته وایي کنفرم د پاسورډ دا پاسورډ ته تصدیق کا چې لومړی پاسورډ د دویم پاسورډ سره مساوي دی دویم پاسورډ دې لپاره ورکړي چې تا دا توري داسې نه چې یاره تا صحیح نه یې ورکړي زه ورته وایم چې 1 2 3 4 نو دا دلته چې دا څه ولیکل په ری انټر پاسورډ کې بیا هم دوباره مغه لیکي ځکه دا د تصدیق دپاره دی چې واقعا ته کمپیوټر د پاسورډ کې لومړی پاسورډ هسې نه چې تا ایل شي د هغه د دې دواړو سره کمبینیشن مساوي دی که نه دی سره او پاسورډ هیډن پاسورډ ما هیډ کو په څه باندې په یو باندې صحیح شو که نه یا زه وایم چې یار داسې پاسورډ نه ما ورته ورکړو علي او بیا مې ورکړو علي او بیا مې ورته ورکړو پاسورډ هیډن ای که ته ورکې که نه داسې نه چې دلته زیاتره خلکو دلته مالي لیکلی نو هغې د وجې هغه هلته چې وګوري چې یاره دا پاسورډ کی ده دا یو کی ده کی کې چې وګوري یار چې پاسورډ خو د دا علي دی نو هغه ورکړي ډایرکټ انټر شي پوه نه شوې صحیح ده دلته به علي تاسو نه لیکئ دلته یا تش پرېږدوئ او یا د هینډ دی چې تر څو دا نه پاسورډ هېر نه شي نو هغې د وجې ما یې ورکړو نیکسټ دلته the following user will be to sign into this PC دغه یوزر ته اوس څونه رایټ ورکې څونه حقوق ورکې حمید لوکل اکاونټ دی this is a child account child پیژنئ یو فرند دی یو چایلډ دی والدین او هغې څه دي اولاد نو اوس وګوره مور او پلار سره په کور کې ټولو نه تر بهترین حقوق هغو سره وي هغه په هغه کور کې هر قسم منیجمنټ جوړولی شي که نه وای د دې وګوره والدینو وای دا کار داسې خراب کړی دی که نه هغو ته هغه ماشومان کار خراب وي ټول خبرې هغو پسې کېږي ځکه چې منیجمنټ هغو خراب کړی د کور هغه اداره ټول هغو پورې ریلیټډ ده صحیح ده که نه یو فیمل دی فرض کا 10 نفر پکې دي د دې 10 نفرو کنټرول ټول څوک کوي پلار کوي سره مور څه ده د دې دغه د روزمره د ژوند دپاره چې کوم رزق او دغه الله تعالی دې ته لیکلی د هغې سمبالښت دپاره هلته کور کې کار کوي سره نو ګوره ټول منیجمنټ ټول رایټس حقوق هغو سره دی هغه د کور څه دي ایډمنسټریټرز دي رئیسان دي دا کور کې که نه نو زه یم چې دا زموږ سره څه دی یو چایلډ اکاونټ دی او دا چایلډ اکاونټ د چا د کنټرول لاندې دی دغه لومړی اکاونټ نو روخان د روخان د کنټرول لاندې سره دا د هغې کنټرول دا د هغې چایلډ اوس که تاسو راشئ دلته نه دا داسې ډرې کوي کته کش کوي داسې چې ختم شي ډسټاپ ته لاړ شي او دغه دی اوس که تاسو وګورئ چې زما سره هغه حمید په نوم اکاونټ نه دی راغلی سره که زه ولې چې دا زموږ سره اپډیټ نه دی بک لاړ شم واپس راغلم او بل د مینیج ادر اکاونټ نو اوس به هغه اکاونټ ما سره راجیک کړي د حمید په نوم اکاونټ به راشي راغی که نه وایي حمید زما سره څه دی ګور دا ایډمنسټریټر دی دا ایډمنسټریټر دی نور دا ایډمنسټریټر دی نور نشته او دغه اکاونټ زموږ سره څه دی لوکل اکاونټ دی او پاسورډ هم ورته ورکړی شوی دی نو تاسو وینډوز بټن او ال وهئ نو ډایرکټ لاګین سکرین ته به لاړ شئ او دلته تاسو نه اوس ګورئ دغه روخان زموږ سره دی هغه اکاونټ ته راغلم بک بټن به ووهمه چونه نور اکاونټس ته لاړ شو اوس وګورئ حمید دغه د حمید هغه اکاونټ دا ما سره راغلی دلته حمید ته راغلم او چې زه صرف پاسورډ ورکم علي خان نو پاسورډ غلط دی خو دغه هیډن دپاره ګورئ هغه علي دلته ښکاري که موږ علي ورکلی وی نو دا اوس د دې ای ګټه څه شی ده څوک به راته ووایي څوک به راته صحیح نه ګټه څوک نشته ولې نو بیا ما څه ورکوو ای فایده دا ده که دا پاسورډ سبا مانه هیر شو نو زه به فکر کوم د ای نه تر څو پورې تر زیډه پورې فکر به کوم که نه که پاسورډ مانه هیر شو زه یم چې یاره پاسورډ په ای دی بي دی سی دی ډي دی صحیح ده که نه خو که په هینډ کې ما ای ورکړی په هینډ کې ما څه ورکړی ای تورې ما ورکړی نو ګوره زما سره دلته څه شو ریسټرکشن ولګېدو څه ولګېدو لکه ریسټرکشن ولګېد
او دا ریسترکشن ما ته وایي چې ستا پاسورډ له A نه شروع دی بس څه نه شروع دی A نه شروع دی اوس زه نورو پسې نه ګرځم چې زما پاسورډ شروع B دی C دی D دی E دی نو دغه یو A ما ته څونه اسکیپ وکړو 25 کریکټرز 15 تورونه زه تېر شوم زه اوس ټول سوچ کوم په څه کې A علي دی اکبر دی صحیح ده که نه اکمل دی صحیح ده که نه افسر دی نو ګوره دغه شان فرض کا افغانستان دی افغان دی نو زه به دې تورو کې فکر کوم او که چېرته دغه هیډن A ما څه ونه اوسېږي نو زه به بیا په A نه زیډه پورې فکر کوم د A نه تر زیډه نو سا که چې د بیا داسې وکړو چې یوزر ورکړو د پاسورډ ورکړو د هیډ کې اوسه به دلته لکه پاسورډ هم په علي A باندې شروع شوی او هلته بیا B ورکوي لاندې بیا خو هېڅ معنا نه شوه دا خو تا ویلي چې هر شی ورکوي نو هغه خو به ته ډیپینډ په تا دی که نه چې ته هر څه ورکوې خو موږ د A نه دلته ګټه داسې اخلو زیاتره خلک داسې ورکړی نو دا اوس ګوره دې کې اوس ګس سخت شو که نه کس ته هغه هم فکر کوي اوس تا پاسورډ که دلته هغه ماته هغه نو به دغه نومونه ګوري اوس او که سبا تا نه میري ته به هم دغه کې سرچ کوي دا یو کی ده که نه یو هینډ کی ده چې تاسو کومک کوي په دغه خبره باندې پوه نه شوې او بالکل نو اوس ګوره حامد یوزر ته زه لاګین شوم سټنډرډ یوزر وکنه ګوره وخت یې نشو بدلولی اوس زه راځم هغې ته رایټ ورکوم یم چې ته هم ایډمنسټریټر شوې ته هم څه شوې ایډمنسټریټر شوې رالم یوزر اکاونټ ته او په دې کې رالم چې نه مینیج ادر اکاونټس ته او په دې کې رالم څه نوم دی حامد ګوره لوکل اکاونټ زه اوس ورته یم چې ته څه شه چینج اکاونټ نیم په دې خو پوهېږې چې نوم بدلول چینج د پاسورډ بدلول علي نه زه ورته یم چې خان پاسورډ نیو پاسورډ دې څه شی دی ګوره صحیح ده که نه علي خان نو دې ځان ته کولی شي چې پاسورډ یې بدل کړي زه خو بدل یې کړم پوهېږئ که نه شاباس په دې پوهېږئ چینج اکاونټ ټایپ آفرین او دا مې ورته څه وکړو ایډمنسټریټر مې کوم اکاونټ ټایپ اوس څه شو بدل شو اوس پوره رایټ ما ورته ورکړه چې ته هر څه کوه بس ته ډېر ښه سړی یې ورته وایم چې یاره بس تا ته رایټ میلاو شو ټول صحیح ده که نه ما او بالکل باغ به وم شابسې او هغې نه وروسته به راځو ته حامد دا دی او دې ته ورکو علي او سیستم ته لاګین شو
څوک ها حمید کولای شو روخان ډیلیټ کی نه روخان کولای شي حمید ها تاسو څه چا نظر دی ودواره رئیس شو کنه استاد اوس اوس وخت کې پولیس کوي ځکه تا دا هم بدل دا اوس جوړ شو سره حمید نشي کولای آفرین راځم وګوره روخان د وز د حمید د خپل حقوقونو څخه وکړه غلطه استفاده وکړه ځم کنه رشوت یو خړو بس نو ګور زه راځم چې د نورستا حمید په نوم باندې ما سره اکاونټ دی کوم دی دا او دې ترانم دې می کلیک کو ډیلیټ دا اکاونټ نو ګور ک ډیلیټ زوته نو هغه دا غریستوب هر څه نه ما ختم کو یاس نه کو بس دلته نه ختم صحیح ده کنه پوه نه شوي وزدار از دګوره ای بی سی زم چې دیم د حقوقونو غلط استفاده استاد دې دلانه ته خپل روخان ډیلیټ نه دې نه سم ډیلیټ روخان خو پورا واګ لري کنه ما ته ویل اول نه چې یو بلټ یوزر سته پوه شو او بلټ ان یوزر کین ناٹ بی ډیلیټډ صحیح ده کنه په دې پوه شو ها نو پرس که ګوره د سیم کې یو د اداره کې تاسو فکر وکړئ اوس ظریفي سه دلته یو څو نفر رئیس لګنه ماته چې تم رئیس شو بلم شو خو بعض د سی چې هغه خپل حقوقونه غلطه استفاده وکړه ځکه د رئیس ته مکمل واګه ورته ورکول چې تدل تر څه کولای هغه the user should be the user have abuse for their system هغه abuse خو پیژنې کنه هغه خپل هغه requirement دغه ته شی وکړه په ښه شکل ونه کاته کنه او هغه د حقوقونو غلط استفاده هغه ټول رئیسان ډیلیټ کړم چې ټول کړي نو دا رئیسان خو نشي کولای چې هغه ډیلیټ کړي پوه شئ او کاغه ډیلیټ کوي نو هغه بزی بیا د ریاست د تسباري ریاست بن مکمل ختمي کېده نه اوس داغه د کوم ریاستونه د ریاستونو ټول د منځ ویلو او که پرس که ظریفي سي د نصير باغ خپل د ریاست به پروت دي حقوق به اوس دا زما سیستم دل تر رئیس زېما نو که زم د ریاست د بل څوک استعمالي پوه شو هم دا سیستم به بل څوک د دې حقوق بل جات اوس د دې پاسورډ کته سي تر رئیس کاغذ سي هغه پوه شو په دې نو دا زمون یوزر اکاونټس او سبا ته به یعنی دغه هفته کې د خیر سره وستاسو وینډوز ختميږي او زی بچتا ام اس ورډ د خیر سره دونه بس ښه